او برخو ګورو نو په زړه پورې مینوالو زه یم ستاسو ملګری خورشید خان او خپرونه ده شمشاد و مسافر مخکې سترګې ځکه کړم که نه چې داسې نه چې رانه اکسیډنټ وشي نه مینوالو په دې خپرونه کې تاسو ته پته ده چې زه تاسو باندې د ښکلي ښکلي ځایونو سیل کوم تاسو ته د ستاسو د خوښې ښکلي ښکلي سندرې هم وړاندې کوم تاسو سره خبرې اترې ګپ شپ ټوکې ټکالې مینوالو موږ اوس روان یو زید ته او زید کې به خپلو پښتنو ورونو سره میلاویږو ورسره به ګپ شپ لګوو زموږ تېر شوي خپرونه باندې چې تاسو موږ ته څه فیډبیک راکړی او ستا زموږ خپرونې څومره زیاتې خوښې شوي فیسبوک باندې زه ګورم زموږ ډېر زیات ملګري ما ته ډېر څه لیکي او د دې لپاره ستاسو ټولو ډېره ډېره مننه یو جهان مننه انشاءالله دا خپرونه به ستاسو ډېره زیاته خوښېږي بس ما سره اوسئ لږ تقریبا یو 2 کیلومتره پاتې دی زید خو منم ښایسته ښایسته ښارونه شته دي خدای په ټولو باندې بر دی که نه د هر ځای خپل خوندونه خپلې مزې خو پېښور دی که نه خو پېښور
ښه یاست الحمدلله. د کوم ځای؟ زه خو د پکتیکا ولایت د ارګون ولسوالۍ اوسېدونکی یم. دلته دې څونه وخت وشو؟ والله دلته خو تقریبا 3 کاله کېږي. دوکان دې خپل دی؟ دوکان د ما د تره زوی مې دی. تره زوی د دی او کار دې ښه دی؟ الحمدلله ښه ده. ډېر دې راته ووایه پښتون صاحب ته دې ډېر ووایې که نه چې راشه له غونتې راشه. دا شمشاد ټلویزیون څونه مینه لرئ خپل شمشاد چینل سره د دو خپرونو سره؟ یقینا چې تاسو نه وایم تاسو د مخ نه بغیر شمشاد ټلویزیون ډېر د پښتنو دپاره ډېر خدمت کوي او ډېر ښکلي ښکلي پروګرامونه وړاندې کوي چې تاسو موږ دلته ولیدلې نو یقینا ډېر خوشحاله شو چې تاسو راغلئ او مسافر پسې ګرځئ چې پوښتنه یې کوئ که نه چې انسان نوم دی څنګه یاست نو موږ ډېر خوشحاله شو یقینا تاسو ته د چا په غږ به سندره واورې؟ موږ ته خو د لطیف ننګرهاري په ښکلې سندره یو سندره راته ته ووایه سندره. کله پټه ښې ښکاره کله نږدې شه. کله پټه ښې ښکاره کله وکړي اشاره نه پوهېږي دا وړه په ما خلک خبروي. بس دا نه اصل کې کیسه دا ده که نه چې رښتیا راته ووایه داسې څه چل شوي خلک ملک یې خبر کړي؟ یاره ویلي وو داسې واقعا نه ده تېره شوې. مینه دې کړې ده؟ خامخا داسې مینه هر سړی کوي که نه په ژوند کې خامخا یو ځل هم مینه کوي. منم دې پښتون یې که نه صفا او پښتون یې صحیح ده. حال ویلي وو چا د خیر پکې راځي لوندېوال مال بیا هم خوړلي خو دا سندره تاسو وګورئ دې نه به خوند اخلي. جی قدرمن کتونکو دا نننۍ ورځې خپرونه شمشاد او مسافر تاسو وکتله. یقینا چې دا خپرونه به تاسو ډېره زیاته خوښه کړې وي. دې خپرونې دپاره موږ راغلي یو زید ته او تاسو باندې د زید سیل هم وکړو او ورسره د دې مارکیټ هم تاسو باندې سیل وکړو. تاسو وکتو په ګڼ شمېر باندې زموږ د پښتنو ورونو دلته کې دوکانونه دي کاروبار دی او یقینا چې دا به تاسو خوښ کړي. دې دپاره به تاسو موږ ته د برېښنا لیک به تاسو ته زموږ د تلویزیون په پرده باندې ښکاري. دا تاسو ځان سره ولیکئ او په دې باندې تاسو موږ ته خپل برېښنا لیک راولېږئ او تاسو موږ ته ووایئ چې دغه خپرونه تاسو څونه زیاته خوښه شوه. سم پکې ډېر زیات خوښ شو. انشاءالله را روانه هفته کې به یو ځل بیا تاسو په دونو خدمت کې حاضرېږم. تر هغه خپرې ما خورشید خان ته او سره زما ټول ټیم ته راکړئ اجازت. د الله په امان.